چې ورځ په جومات کې تېروم شپه مې کده کې کوم ورځ په جومات کې تېروم شپه مې کده کې کوم زما ساقي او ملا دواړه ښه پاخه یاران دي ستاسو په درنه خدمت کې ضمیر خان ضمیر صاحب راغواړم زمانه خو مشر شاعران هم ناست دي مشران هم ناست دي سر خو تاسو سرکاري کسانو ته دوه شعر ډالۍ چې دا وردي زما کفن دی دا وردي زما عزت دی دا وردي زما کفن دی دا وردي زما عزت دی کاغیار ورته سپک ګوري نو دا ماله شهادت دی دا چې لاس کې مې ټوپک دی د دشمن د سر دپاره دا چې لاس کې مې ټوپک دی د وطن له حفاظت دی دا وردي زما کفن دی دا وردي زما جنت دی درې څلور شعرونه درته وایم چې د یارانې دوران کې خو دې ښه خوښه وه هغه تور سره دې د کور شو اوس دې نه ده خوښه شاکر صاحب د یارانې دوران کې خو دې ښه خوښه وه هغه تور سره دې د کور شو اوس دې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل حاجي صاحب اوس چې د انګور شوه اوس دې نه ده خوښه که زوی دې ښکلی دی هغه هم څه بدرنګه نه وه د هر سړي خوله کې پیغور شوه اوس دې نه دی خوښه او دغه رشتې په دغه تضاد په منځ کې مه راوله غلی کښېنه ازما لور چې دې د ترور شوه اوس دې نه ده خوښه چې دا سوچ مه کوه دا چرته کې یاره پاتې کېږي ته څه وې ستا ښایست په ستا دپاره پاتې کېږي وطن زمونږ وطن دی خدایو خوبي پکې ده پښتون پکې بې مور او بې پلاره پاتې کېږي وطن زمونږ وطن دی خدایو خوبي پکې ده پښتون پکې بې مور او بې پلاره پاتې کېږي او واخله زه در واخله ته یې وخوره ته پې موړ شه دا غوښې مې چنجو ته انتظاره پاتې کېږي شاکر صاحب چې خوښ نه یم دا خلکو ته مه وایه پخې قسم دی که اوس څوک هم بې د یاره پاتې کېږي چې خوښ دی نه یم دا خلکو ته مه وایه پخې قسم دی که اوس څوک هم بې د یاره پاتې کېږي او دویباره چې زه مخکې ځم جو ته وروسته راځه دا زړه رانه اکثر ګورئ په لاره پاتې کېږي ازما ضمیر دلته راغلی دی ایثار دی نورې څوک دي خو ازما بس قسم دی ستا دپاره پاتې کېږي ټیم کم دی باقي سر یو چې پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی که نوکري نه وي مزدوري یې پکې شرط ایښی دی دا د خان لور ده دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی زه خو د مینې په معنه تر اوسه پوهه نه شوم مینه کوي خو دښمني یې پکې شرط ایښی دی شاکر صاحب درې شعر نور ویم پوره غزل نه دی چې ښکلي یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه ښکلي یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه په محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه زه په الله او په رسول د سره تېر مین یم ملا صاحب ما ته پیغمبر د ځانه مه جوړوه زه په الله او په رسول د سره تېر مین یم ملا صاحب ما ته پیغمبر د ځانه مه جوړوه ریباره یار درته غږ نه وي کړی هسې وایې ریباره بعضې نیم خبره د ځانه مه جوړوه دا تکبر او لوی دواړه د خدای خاصه ده یا خانه دومره متبر د ځانه مه جوړوه چې د یتیم حقونه وخوري او بیا حج له لاړ شي حاجي صاحب دومره زورور د ځانه مه جوړوه زما په لاس کې چې جام ولیدو ویې ویل ضمیره غر کړم لوپر د ځانه مه جوړوه ډېره مهرباني دي ډېره زیاته مننه ضمیر خان صاحب مهرباني او د غزل نه مخکې راته صرف درې شعره ویم بیا به خبرې کوو بیا به د خبرو نه بعد غزل وایو چې د خوږو سترګو نظر په دیر کې شته دی که نه چې د خوږو سترګو نظر په دیر کې شته دی که نه چې د خوږو سترګو نظر په دیر کې شته دی که نه سحر مې وویل ساګر په دیر کې شته دی که نه چا راته وویل یخني د داسې هم مرازه بیا مې تپوس وکړو صادر په دیر کې شته دی که نه او د هغې نه بعد د اسکول خبره ده کومه چې حمله پې شوې وه نو زه خو ویمه چې بلها غمونه د مور پلار غم هم سخي د خویندو وروڼو هم سخي د یار دوست هم سخي خدا د وطن غمو نو د وطن د قام د وطن دا په دې وطن لکه په پاکستان کې په ګوټ کې هر انسان ته دغه پته و چې دا حمله وشوه او کچه کچه ګلونه زما هغه شعر دی چې
د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي په پیښور کې په ګلونو پسې اور بلیدو. هغه غزل هم درته ټول وایم چې خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلیدو زما په ټولو ارمانونو پسې اور بلیدو. ملا صاحب چې دغه خوب تعبیر بسو تنې پرتې وي په سرونو پسې اور. ملا صاحب چې دغه خوب تعبیر بسو تنې پرتې وي په سرونو پسې اور بلیدو. ستاسو په خار خو لوګي چې قدرې درغلې نه دی یو پښتونخوا و په کلونو پسې اور بلیدو. ستاسو په خار خو لوګي قدرې درغلې نه دی یو پښتونخوا و په کلونو پسې اور بلیدو. ماشي میږي او حیوانات پکې ټولو سوځېدل یوه کړه سا شوله په غرونو پسې اور بلیدو. او زما د قام واګدار سترګې خو دې وتې نه وې قرآن دې ووه قرآنونو پسې اور بلیدو. زما د قام واګدار سترګې خو دې وتې نه وې قرآن دې ووه قرآنونو پسې اور بلیدو. چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې دا شو ساګره چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې دا شو ځکه مې نن په تصویرونو پسې اور بلیدو. د اختر ورځ وه او ژړا د هدیرې نه راتله څه په زړو زړو یادونو پسې اور بلیدو. د اختر ورځ وه او ژړا د هدیرې نه راتله څه په زړو زړو یادونو پسې اور بلیدو. زمیره څنګه یې لیونې نه کړې او مړ یې نه کړې چې ته ولاړ وې او په شعرونو پسې اور بلیدو. او دوه درې شعره درته نور هم ویمه چې ما هم بلهاموده جړلي یار په پیښور کې. ډېر ښه دی. ما هم بلهاموده جړلي یار په پیښور کې چې ګرم وو د وینو سور بازار په پیښور کې. تا نه ویل چې ایثار شه زه راځمه سور کاپره تا نه ویل چې ایثار شه زه راځمه سور کاپره ظالمه ډېر مې کړی انتظار په پیښور کې. ماشوم بچې لت پت په سرو وینو ورله راوړو د مور نه یې خطا وه د کور لار په پیښور کې. ماشوم بچې لت پت په سرو وینو ورله راوړو د مور نه یې خطا وه د کور لار په پیښور کې. او دا نن چې خلک وجني او د خپله سره تیر دی وجلی دی سړي له وچا پلار په پیښور کې. دا نن چې خلک وجني او د خپله سره تیر دی وجلی دی سړي له وچا پلار په پیښور کې. او قسم دی چې اوس زه مې ایسارېږم نه راځمه قسم دی چې اوس زه مې ایسارېږم نه راځمه چا ویلې چا شیندلی سور انګار په پیښور کې. او ته څه وایې چې وکه نه جي نه کوم نه کوم ته څه وایې چې وکه نه جي نه کوم نه کوم قسم دی په چا نه کوم اعتبار په پیښور کې. او خدایا نو ما دې له راغټ کړی چې دوی مړ کو خدایا نو ما دې له راغټ کړی چې دوی مړ کو خدایا نور به نه غواړم یار په پیښور کې. او زمیره خدایا نو ما دې له راغټ کړی چې دوی مړ کو خدایا نور به نه غواړم یار په پیښور کې. او زمیره دا منم چې دواګانې درته کېږي زمیره دا منم چې دواګانې درته کېږي خو زمیره تا ته شوی دی ازار په پیښور کې. دوه درې شعرونه درته نوي تازه نور ویمه چې یو سړی نو لښکر د ځانه مه جوړوه چې یو سړی نو لښکر د ځانه مه جوړوه په محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه. زه په الله په رسول د سره تیر مین یم زه په الله په رسول د سره تیر مین یم ملا صاحب ما ته پیغمبر د ځانه مه جوړوه. زه په الله په رسول د سره تیر مین یم مولا صاحب ما ته پیغمبر د ځانه مه جوړوه. دا تکبر او لوی دواړه د خدای صادر دی چا ته ریډالی بالکل جی چې دا تکبر او لوی دواړه د خدای صادر دی دا تکبر او لوی دواړه د خدای صادر دی یا خانه دومره زورور د ځانه مه جوړوه. دا تکبر او لوی دواړه د خدای صادر دی دا تکبر او لوی دواړه د خدای صادر دی یا خانه دومره زورور د ځانه مه جوړوه. او د خدای قرآن راوالی بیا یې په تعویض تقسیم کې د خدای قرآن راوالی بیا یې په تعویض تقسیم کې یه پیره دومره معتبر د ځانه مه جوړوه. او هغې ویل چې ما درکوي زمیره صبر وکړه هغې ویل چې ما درکوي زمیره صبر وکړه زمیره دومره زورور د ځانه مه جوړوه. بل شعر درته نوی ویمه چې دوه درې شعرونه دي چې مین پټال شي خو مین نشي په بیره سړی مین پټال شي خو مین نشي په بیره سړی په خاورو موړ شي خو مړیږي نه په ډیره سړی چې یارانه وکړي
په یارانه کې چې ناکام شي قسم په خدای چې یارانه وکي نتین شي او نه تیر سړی په یارانه کې چې ناکام شي قسم په خدای چې یارانه وکي نتین شي او نه تیر سړی خدای ما خو دومره سکلي ګناهګار بنیم لکه روزه چې چرته ماته کې په هیر سړی زه یم چې برمز مسکی غزل چې بګو چې تاج صاحب ناشته هغه ته بل ورکوم چې تاج صاحب دلته راشي 16 سپتمبر دی بالکل 16 دسمبر دی او نن د آرمي په سکول په حواله باندې چې کومه ثانیه شوی و په حواله باندې تاج صاحب ډېر ښکلی نظم لیکلی دی او غزل یې تیار کړی دی نو تاج صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه دلته راشي او دغه کومه دغه چې دی دغه مینوالو ته ډالۍ کړي ځکه چې نن ډېره د غم ورځ ده د پښتنو په خاص کر زموږ په قام باندې تاج صاحب ډېر د تار کلی ویم او دغه نه پس چې کومه دی نو دغه د ثانیه ای پی ایس په حواله باندې بسم الله الرحمن الرحیم او ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نزل کې ناستو د ټولو ملګرو خصوصا د دیر چې څومره هم مینوال دي د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې ها نو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او ټولو ته هر کلی وایم خیر دغه کې اواز تیز وځي دوی چې کوم غزل تاسو یاد کو هغه درته ووایم چې لغونده ټایم بخلي ها هغه نه مخکې څو شعر وایم نو چې زړه ته مې یو سړي که بیداره پرېوته له سترګو مې د درد اوښکه بېواره پرېوته ساده وه نابلده و د ښار خوی پکې نه و ساده و نابلده و د ښار خوی پکې نه و هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته زما له غمه دم ور پکې نه و سا بې سا وه زما له غمه دم ور پکې نه و سا بې سا وه زما په یارانه د کور د کاره پرېوته او د مننه او د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو یوه یوه ګورګوره تې په لاره پرېوته ما ستا د مینې یو حال کې د پرېښې نوم وانغست زما که په لمن د تهمت داره پرېوته همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته غزل ویم دغه والا آرمي پبلک سکول په حواله باندې چې جاړي هر کور هره کوڅه و 14 دسمبر جاړي هر کور هره کوڅه و 14 دسمبر چوي په چاودو دی زما زړه و 14 دسمبر د ګل مننه د ګل په مخ د اور شبنم را غوړېدلی وجي د ګل په مخ د اور شبنم را غوړېدلی وجي هره سهره په وینو سره و 14 دسمبر سحر وختي یو مور لګیا د اسماعیل سنبالی سحر وختي یو مور لګیا د اسماعیل سنبالی پورې کوي ورله رانجه او 14 دسمبر د یو ماشوم د خولې نه دا وتلي نه هېرېږي د یو ماشوم د خولې نه دا وتلي نه هېرېږي زما قلم زما بسته او 14 دسمبر مننه د یو ماشوم د خولې نه دا وتلي نه هېرېږي زما قلم زما بسته او 14 دسمبر زما په ژوند باندې حمله او 14 دسمبر زمیره تا ته ډالۍ چې زما په ژوند باندې حمله و 14 دسمبر زما د قام واګدار وده و 14 دسمبر مننه او قربان ترېنه دا څومره ښه قربان ترېنه دا څومره ښایسته ګاونډ دی قربان ترېنه دا څومره ښایسته ګاونډ دی جړه غوغا او پښتانه و 14 دسمبر مننه او تاجه مالي د ګل په خس خسمانه نه رسېدو تاج مالی د ګل په خاص خصمانه نه رسېدو باقي اوس مونږ پوه شو واړه او 14 دسمبر ډېر ښه تاج صاحب واقعي چې ډېر ښه شاعري موږ له او جمشید ساګر صاحب نه پوښتنه هم کوم دغه ملګري راغلي شاعران دي 14 دسمبر په اړه باندې جمشید صاحب تاسو هم څه لیکل کړي په دغه اړه باندې تاسو ویلي یا سم لیکلي دغه ډالۍ کې مینوالو ته د ټولو نه مخکې خو زه تاج صاحب ته او زمیر صاحب ته بالکل هرکلی وایم چې دوی موږ له دومره ټایم راکو نو مخکې د یو